افغان او پاکستاني حکومتونو د ډیورنډ په اړه یو د بل پر ضد خبرې کړې دي. موږ خط ډیورنډ په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلی او نه یې پیژنو. د ډیورنډ په اړه د اسلامي امارات د چارواکو نظر څه دی؟ موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو. بلخوا پاکستاني لوري په دې اړه غبرګونونه ښودلي دي او دغه کرښه یوه رسمي کرښه بللې ده او د عباس ستانکزي خبرې خیالي او بې ځایه بللې دي. دا انټرنیشنل بارډر کوم چې ټوله دنیا ورته وایي، صرف زه نه ورته وایم، ټوله دنیا ورته وایي. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې له غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني. پاسپورت د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصمیم د دوی په سبب د دې چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کېږي او انشاءالله الرحمن د ملکونه به ازادېږي. نوموړي په لوګر کې له افغانستان څخه د افغاني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د کالیزې په مناسبت په یو وینا کې ویلي نیم ټوټه افغانستان نن جلا دی او د ډیورنډ فرضي کرښې هغې خواته واقع دی. دا په داسې حال کې ده چې موږ د ډیورنډ خط په ټول عمر کې په رسمیت نه پیژنو او نه به یې وپیژنو. نیم ټوټه افغانستان نن جلا ده د خط ډیورنډ نه اخواته واقع ده. دا په داسې حال کې چې موږ خط ډیورنډ په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلی او نه یې پیژنو. ستانکزي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اسلامي امارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري هم څو ورځې وړاندې په تورخم کې په خپلو خبرو کې ویلي و چې افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري او دا یو فرضي کرښه ده. د افغانستان د کړېدلي ولس ستونزې او مشکلات هر اړخیز اسلامي امارت په نظر کې لري. هغه که د ګاونډي هېوادونو سره د تګ راتګ مسله وي، که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورنډ فرضي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. نیم ټوټه افغانستان نن جلا ده د خط ډیورنډ نه اخواته واقع ده. دا په داسې حال کې چې موږ خط ډیورنډ په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلی او نه یې پیژنو. دغه فرضي کرښه ده چې انګریزانو د افغانانو په زړه باندې تېره کړې ده او نن زمونږ په ګاونډ کې زمونږ شرق همسایه په ډېر ظالمانه صورت سره مهاجرین له غجې راباسي او ورته وایي چې تاسو خپل وطن ته ولاړ سئ. دوی به په دې شرمېږي هم نه، د دې حیا هم نه ورځي چې دا وطن خو د دوی وطن ده، زموږ وطن خو نه ده کنه. او بیا یې خط سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورټ قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصمیم د دوی په سبب د دې چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کېږي او انشاءالله الرحمن د ملکونه به ازادېږي. دا چې افغانستان ته په دې 20 کلو کې هره مرمۍ راغلی، هر توپ راغلی، هره تیاره راغلی او زما د مجاهد په تندي لګېدلی، په سینه لګېدلی. د دې تاریخ معلوم ده، خلک یې معلوم دي، مدعیان زموږ معلوم دي. خو که افغانستان ارامه کېده، په خپلو پښو درېده، بیا به د هرې مرمۍ حساب انشاءالله سره کوو. دا خلک په دې غفلت کې پوه نشي چې والا نو اوس حکومت دی په خپلو مشکلاتو باندې اخته دی، سیاسي مشکلات لري، اقتصادي لري، نظامي لري، نور مشکلات لري. نو راځه دغه وخت د فشار پې باندې واچو، له دې ملکه به یو شی حاصل کړو. د هغه ښځې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وخت کې به په غزواتو کې اشتراک کوو، تجارت به یې کوو. د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ښځه ښارواله وه، خو دا ښځې خو نامحرمه مجاهدین به شهیدان سو، زخمیان به سو، هغه به یې تداوي کوله او دا شهیدان به تر مدینې را رسوله. الله پاک دې هر شي حق ورته ورکړی، خو د شریعت په چوکاټ کې، په حجاب کې، په ښه دستور سره. دې نجیب 6,000 نفر په یوه ورځ باندې په هرات کې له بین بوتل قتل کړ.
دې نجیب بلخوا پاکستاني لوري په دې اړه غبرګونونه ښودلي دي او دغه کرښه یوه رسمي کرښه بللې ده او د عباس ستانکزي خبرې خیالي او دا انټرنیشنل بارډر کوم چې ټوله دنیا ورته وایي صرف زه نه ورته وایم ټوله دنیا ورته وایي ډیورنډ فرضي کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري له بدخشان ولایت څخه پیلیږي له نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، قندهار، هلمند ولایتونو څخه تیریږي او تر نیمروز ولایت پورې ادامه پیدا کوي. د ډیورنډ معاهده چې په 1893 زیږدیز کال کې د برطانوي هند او افغانستان د وخت امیر عبدالرحمن خان لخوا لاسلیک شوی د انګلیسانو لخوا له امیر سره د سیاسي نفوذ د ساحې د ټاکلو لپاره په بین الدولتین بڼه نه بلکې په شخصي بڼه لاسلیک شوی، یعنی دا یوه غیر رسمي معاهده ده چې هیڅ نړیوال مشروعیت نه لري. تر څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. د ډیورنډ ځنځیري معاهدې په اساس ټاکل شوې کرښه تر اوسه پورې یوه فرضي، خیالي او د کاغذ پر مخ کرښه ده او په بشپړ ډول هیڅ وخت علامت ګذاري شوې نه ده او موږ له دې سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنۍ سره د اسلامي امارت ځینې مشران ډیورنډ ته تللي دي او سیمه یې له نږدې لیدلې ده. دا چې دا معاهده له برطانوي هند سره لاسلیک شوې ده او په له منځه تلو سره یاد تړون هم لغوه شوی دی او د تیرو حکومتونو په وخت هم دغه کرښه یوه جبري او په زور منلې کرښه وه، نو ځکه نه له کرښې دې غاړې او نه هم له کرښې هغې غاړې افغانانو ته د منلو ده. انشاءالله آماده دي دلته هر قسم تیري ته هر قسم اقدام ته دوی جواب ویلی شي په کامله. بلخوا پاکستانی حکومت د انګریزانو په ملاتړ له ظاهرشاه، سردار محمد داود خان، نور محمد ترکی، حفیظ الامین، ببرک کارمل، ډاکټر نجیب الله، مجاهدینو، حامد کرزي، ډاکټر اشرف غني او اسلامي امارت څخه په بار بار دغې کرښې د رسمیت پیژندنې غوښتنې کړې دي. خو د افغانستان هر حکمران د پاکستانی حکومت دغه غوښتنه رد کړې ده او ډیورنډ یې د افغانستان پر سینه جبري کښل شوې لیکه بللې ده. ډیورنډ فرضي کرښه ستاسو په رنګ څه؟ ما په ډیورنډ فرضي کرښه موږ دې ته تیار یو چې والویش خوڅکه یوې ګوتې خوڅکولو ته نه پرېږدو. موږ دې ته د امارت اسلامي مجاهدین ټول تیار دي چې د افغانستان د خورې ته نه پاکستان نه ایران نه بل هېواد یو هېواد موږ دې ته نه پرېږدو چې موږ فوراً اطلاع وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو سره یو ځل بیا په دغې کرښه کشمکشونه او نښتې رامنځته شوې چې د اسلامي امارت دفاعي ځواکونو پاکستاني لوري ته توند ځوابونه ورکړل. د افغانستان غیور ملت ته موږ دا ډاډ ورکوو چې هیڅکله تاسو دا تشویش مه کوئ چې د افغانستان په خاوره څوک تجاوز وکړي او یا ولې څوک ارمخته شي. د اسلامي امارت چارواکو هم ډیورنډ یوه فرضي کرښه بللې ده او په بار بار یې ویلي دي چې هیڅکله یې هم په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دي او دغه راز زیاتوي چې د خپل سر په بدل کې به له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او هیڅ چاته پرې د تیري اجازه نه ورکوي. څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. انشاءالله موږ د خپل سرحداتو دفاع ډېر په ښه مېړانه سره کولی شو.
انشاءالله آماده دي دلته هر قسم تیري ته هر قسم اقدام ته دوی جواب ویلی شي په ښه مېړانه باندې. دا ټانک چې دی دې رقم ته نور هم سرحدات ته ټول ټانکونه لېږل شوي دي. دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سلونه زیات پوسې فعالې کړي په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي ملګري. په اخره کې ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د امارت اسلامي ټول مسؤلین هغې د چا فرمایشات نه مني او انشاءالله تعالی د خپل ځمکني بشپړتیا دپاره هر قسم قربانۍ ته چمتو دي. پاکستان ولې افغان مهاجرین له خپلو کورونو په جبري ډول راباسي؟ پاکستانی لوري بیا پر اسلامي امارت د فشار اچولو لپاره کله تورخم لار بندوي، کله د پاسپورت بهانه کوي او کله بیا افغان مهاجرین په ډیر ظلم او زیاتي سره له خپلو کورونو څخه کډې کولو ته اړ باسي. خو د دې هر څه سربیره افغان ولس دې ته نه تیاریږي چې ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني، ځکه چې دغه کرښه د افغانستان پر وجود جبري کښل شوې کرښه ده. د هیڅ چا تجاوز هم نه منو، یو ټک هم د چا دې خواته نه منو. تیر وختونو کې ول دا حالات خلک کډې کړي، خلکو کورونه بمبارېدل، خو اوس الحمدلله د یو ډز اجازه هم چاته نه ورکوي.